څنګه که وضو نو د غریبۍ مزاحمت دی. افضل ماما دا شعر واوره. د جنګ نه که وضو د غریبۍ مزاحمت دی، زمونږ د ژوند معیار ته ځای په ځای مزاحمت دی. د جنګ نه که وضو د غریبۍ مزاحمت دی، زمونږ د ژوند معیار ته ځای په ځای مزاحمت دی. او روان دی خو منظر را لنډیږي نه اوږدیږي. روان دی خو منزل را لنډیږي نه اوږدیږي. بیدار ورته د داسې بېوسۍ مزاحمت دی. او هغه د لاشعور په بېدرکه خیال پسې دی. هغه د لاشعور په بېدرکه خیال پسې دی، نو هغه ته لا د لوی مایوسۍ مزاحمت دی. هغه د لاشعور په بېدرکه خیال پسې دی، هغه ته لا د لوی مایوسۍ مزاحمت دی. او د دې غزل هنور شعرونه چې ته زما نه